بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د ملي ټلویزیون ګرانو معززو متدینو کتونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو قدرمنو خواږو اورېدونکو ته چې په راډیو کې زموږ غږ اورئ، تاسو هم درانه سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د خلاصون لار خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه ستاسو کوربه او قدرمن دروند میلمه د تل په څېر شیخ صاحب مبارک راسره په سټوډیو کې دی. ستاسو قدرمنو پوښتنې هم راسره دي چې د ایمیل، واتساپ او د ټلیفون له لارې مو موږ سره شریکې کړي دي، او هغه خواږه اورېدونکي چې زموږ غږ په راډیو کې اوري هغوی هم پوښتنې رالیږلي د واتساپ له لارې. نو که بیا هم پوښتنې لرئ، زموږ ادرسونه ستاسو د ټلویزیون په سکرین باندې دي. د راډیو اورېدونکو ته زموږ د واتساپ شمیره ده 078 شماره واتساپ ما برای شنونده‌های محترم رادیو افغانستان 0787 88 80 50. میتونید که سوالاتتان با ما مطرح بسازین. انشالله که شیخ صاحب جواب قانع کننده را برای شما ارائه خواهد کرد. شیخ صاحب معظم ستړي مشئ، بخیر راغلی. خیر اوسې، الله دې حفاظت وکړي. پوښتنې به راواخلو شیخ صاحب محترم، که ستاسو اجازه وي. یو ورور پوښتنه رالیږلې ده و یو شخص زید نومیږي، د ده نه لوڼې او زامن دي. ځینې لوڼې په کور دي او ځینې لوڼې واده شوي دي. نو د زید نه هیڅ داسې کوم مال یا میراث نه ده پاتې، اما د زامنو یې په خپل کار سره، په خپل زیار سره چې کار یې کړی ده، دوی یو څه مال او جایداد او دارایي پیدا کړي، موټر او دوکانونه یا مثلا نور شیان هر څه چې و دا یې پیدا کړي دي. اوس په دغه مال کې دغه خویندې چې واده شوي دي، آیا دوی حق لري که نه لري؟ یوه مسله. دویم جز دا ده هغه خویندې چې په کور باندې دي چې واده شوي نه دي، دوی سره ژوند کوي او پلار یې ژوندی ده، نو دغه خویندو هم پکې حق کیږي که نه؟ الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې به داسې ووایو چې دغه صورت کې سوال نه خو داسې معلومیږي چې پلار وفات شوی، پلار وفات شو، نارینه او زنانه اولاد لري، څه واده شوي دي لورګانې او څه واده شوي نه دي. خو د دغه پلار نه چې کله دی وفات کیږي هیڅ شی میراث پاتې نه دی. بیا د پلار د وفات نه وروستو دغه ورونو په خپل کوشش سره او په تجارت سره یا په خپلو هلو ځلو سره یو څه اندازه مال پیدا کړو چې د هغې په نتیجه کې ځمکه واخیسته او کورونه یې جوړ کړو، زندګي یې جوړه کړه. نو دغه خویندې چې واده شوي دي او یا دغه خویندې چې د دوی سره په دې کور کې دي، دا د دوی په دې مال کې حق لري او که نه لري. نو تر څو چې دغه ورونه ژوندي وي، د دغه په مال کې د دوی حق نشته په طریقې د میراث. ځکه دغه خویندې که میراث غواړي، خو دا مړ شوي پلار به غواړي او د پلار په طریقه کې دا مال ونه، دا خو د ورونو په خپلو هلو ځلو باندې دا پیدا کړي. او که دا صورت داسې و چې سرمایه د پلار نه وه او د ورونو زیاته کړه، بیا خو دا نارینه او زنانه ټول پکې حق لري، دا کم چې ورثه پاتې. خو سوال داسې دی چې د پلار نه هېڅ شی نه دي پاتې او دا هر څه چې دي زامنو برابر کړي. نو زامن خو لا ژوندي دي، دا د دوی ورونه خو لا ژوندي دي. میراث خو پس د مرګه تقسیمیږي، دا په ژوند باندې نه تقسیمیږي. پلار چې مړ دی د هغوی نه دا مال پاتې نه دی. کم چې ورونو ګټلی هغوی خو مړه نه دي، خو ژوندي دي. او که چېرته کله دغه ورور چې دغه مال لري او دی وفات سي، نو بیا خو شریعت کې دا صورتونه معلوم سوي دي چې خور په کم وخت کې میراث د ورور نه وړی سي. نو که چېرته دغه ورور زوی موجود وي، نو بیا خور ترې میراث نشي وړی، ساقطېږي بیا خور. نو هغه بیا خپل صورت دی چې ورور مړ دی، خور پاتې ده او اوس د دې ورور زوی سته دی، لورګانې سته دي، دغه خور ته میراث رسیږي یا نه رسیږي؟ نو په هغه ترتیب باندې بیا بعضې صورتونو کې میراث رسیږي او دغه چې زوی پاتې وي بیا میراث چرې دا نه ورته رسیږي. ډېر صورتونه لري دقیقاً. او دا کمې لورګانې چې لا ودونه یې نه دي کړي، دا خو د ورونو په کفالت کې دي. د دې معنا دا نه ده چې دا میراث وړي، ولې ورونه ژوندي دي، نو ژوندي نه خو څوک میراث نه حق واجب ده ورباندې. اما د نفقه خرچه یو ښځه کې واده کول، د هغوی د تصمیم مطابق یو چاته واده کول، دا خوراک، سکاک، لباس، جامه، دا ټول په دې ورونو باندې واجب ده او دغه ورونو بیا د هغوی لحاظ ساتي او خامخا بیا ده.
ژوندی اوسې شیخ صاحب معظم. بل ورو پوښتنه را لګلې ده، وایي هغه دا چې ځان وژنه څه حکم لري؟ شریعت مطهره کې یو اصطلاح د ځان وژنې ده چې دا موږ او تاسو خودکشي ورته وایو، او یا د خپل ځان وژل، یا چې موږ او تاسو د عربي عباراتو کې قاتل النفس ورته وایو. یو سړی پورته سي او خپل ځان مړ کړي. د دغه ځان وژل د څو وجوهاتو نه کېږي. یو سړی ځان وژني ځکه په کوم نجلۍ چې مین و هغه یې بل چاته ورکړه، دی مجبور دی ځان یې غرغره که او مړ یې کړو داسې. یا یو نجلۍ دې غوښتل چې فلانه یې وکړم هغه ته یې ورنه کړه، نو سبا یې هغه د موږکانو دوا خوړلي او ځان یې وژلی، دا هم یوه ځان وژنه ده. او یا یو چا باندې غم ډېره غلبه وکړي، د هغې د وجې څوک ځان ووژني. یا د یو چا په فراق باندې یو سړی ځان ووژني، یا نر یا ښځه. یا کله یو سړی دردمن سي، دردونه یې ورباندې، مثلا بدن باندې دانې دي، یا یو څوک د بواسیرو په تکلیف باندې اخته دی، یا ناسور دانه یې ده ورباندې، دی د دغو دردونو د تکلیفونو نه، یا یو سړی په معاصر وخت کې په سرطان ناروغۍ باندې اخته دی او دی نور د زندګۍ نه ناامیده دی، نو دی د دې لپاره چې دا دردونه نور حس نه کړي ځان وژنه وکړي. نو دغه صور د ځان وژنې چې دي دا حرام دي، دا کبیره ګناه ده او دا ناروا ده، دا ناجائز ده. که چا په دغو اشکالو کې د یو شکل په صورت کې ځان وژنه وکړه، حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په کومه آله باندې چې د ځان وژلی، سبا په ورځ د قیامت کې به په جهنم کې همغه آله د په لاس کې وي او په خپله خېټه به یې نه باسي. که دغه کار دی جایز وګڼي، دی په دې باندې کافر کیږي، ځکه حرام چې یو سړی حلال وګڼي دی کافر ګرځي، بیا به دی ابدالآباد په جهنم کې وي. او که چېرته جایز یې نه ګاڼه، روا یې نه ګاڼه، خو د غم د غلبې یا د درد د غلبې یا د فقر د غلبې د وجې دا کار وکړه، دی مرتکب د کبیره ګناه دی. او که الله معامله د فضل ورسره ونه کړه او معامله د عدل ورسره وکړه، دی به په جهنم کې تر ډیره وخته پورې پروت وي، تر څو چې د دې ګناه نه پاک سي او الله یې بیا جنت ته بوزي. ځکه مؤمن خدای، موحد خدای، په ګناه کبیره باندې هم سړی د اسلام نه وځي، په کفر کې نه داخليږي، تر څو چې یو څوک دغه ګناه جایزه ونه وګڼي، روا یې ونه ګڼي. نو خودکشي حرامه ده، ځان وژنه حرامه ده او دا ناجائز عمل دی. او فقهای کرام زمونږ وایي هغه علماء کرام چې هغه مشارون الیه بالبنان دي، په علاقه کې ورته سترګې اوړي، شیخ دی، مفتی دی، قاضي دی، مشر عالم دی، دی به د جنازه هم نه کوي، یو عام ملا به راسي جنازه به وکړي. د دې دپاره چې عام خلک د دې نه یو درس واخلي چې ګویا دا کول دومره منع کار دی چې وګوره شیخ صاحب هم د جنازه ونه کړه، نورو خلکو دپاره به د دې کار دروازه چې ده دا بند شي او عبرت بشي، او بې جنازې به یې نه ښخوي ځکه مسلمان دی خو مرتکب د ګناه کبیرې دی. او یو دغه اصطلاح ده چې دا اوس خلک ورته خودکشي وایي، په دې معنا سره چې یو مجاهد دی او هغه د کفارو مقابله کې جنگ کوي، او دی وایي چې بله لار موږ ته نه ده پاتې، د کافرانو د شکست، د هغوی د ماتولو، د هغوی د ویرولو او د مسلمانانو هغه هیبت، هغه غیرت په اسلام باندې چې موږ یې د کفارو ته وښیو، او نتیجتا دا کافران وډار شي. بله لار نشته غیر د دې نه چې زه دغه موټر د باروتو نه ډک کړم او زه پې کښېنم او د کافرانو په منځ کې ورته انفجار ورکړم، او یا یو واسکټ واغوندم چې هغه د باروتو نه ډک وي، بم وي، او هغه زه دوی منځ ته ورسم او هغې ته انفجار ورکړم. دې ته بیا خودکشي نه ویل کېږي، دې ته استشهادي عملیات ویل کېږي، دې ته فدایي عملیات ویل کېږي. دا د جهاد یو قسم دی، د جهاد یو قسم. دلته مقصود د ځان وژل نه وي، دلته مقصود د دې کافر ختمول وي، دلته مقصد د دې دشمن ختمول وي، او د هغه د ختمولو په ضمن کې ته هم ختمیږي، بیرته نه راځي. او موږ د اسلام په تاریخ کې داسې ګڼ موارد لرو چې داسې فدایي عملیات، د استشهادي عملیات د ضرورت په وخت کې مسلمانانو چې دي
دا سرته رسولي دي او دا کارونه دا کارنامې او دا شجاعت یې کړی او اوس هم په اسلامي تاریخ کې په زرینو کرښو باندې دا لیکل شوي. نو بناءً دوی باید د استشهادي او د فدایي عملیاتو او د خودکشي ترمن فرق وکړي. یو جهاد دی، لوړ جهاد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین شهید هغه کس دی من عقر جواده و احریق دمه، چې د وینه هم توی سي او د هغه جواد مرکب هغه هم مړ سي. اوس په عربی کې جواد څه ته ویل کېږي؟ مرکب سریع السیر ته ویل کېږي. نو کتابونو تعبیر ترنه په اس سره وکړي، څوک تعبیر ترنه په کچر سره وکړي، خو حدیث کې نه کچر ذکر دی نه اس ذکر دی، دلته جواد ذکر شوی. یعنی مرکب سریع السیر چې په هغه وخت کې هغه و او په دغه وخت کې دغه دي. نو بناءً دا بیا افضل الشهدا دي، دا اوچت خلق دي. خو دغه عملیات باید د ضرورت په وخت کې ادا سي، چې د دغې لارې نه بغیر بله لاره نه وي. نو چې بله لاره وي نه کافر ترې په بل شکل لاسرسی نه کېږي. د دوی جنرالان او د دوی دا مشران او د دوی دا فوجان په داسې قوي کلاګانو کې وي چې مرمۍ ورباندې تاثیر نه کوي. نو په دغه صورت کې فدایي عملیات دا بیا افضل د شهادتونو څخه دی او بهترین جهادي عملیات دي. اله العالمین دی د دوی د درجات بلند او شهادتونه قبول. شیخ صاحب معظم که دلته یو بل جزء مشترک و چون وخت هم لنډ دی، داسې لنډ ځواب که ارائه کوي شیخ صاحب محترم، که چیرې دغه استشهادي خپل هدف ته ونه رسېږي، مثلا د عامو خلکو په منځ کې دی هغه کېږي په شهادت رسېږي او چاودنه کېږي، دلته نور عام خلک ورسره که له منځه ځي، دا بیا څه رقم؟ دلته موږ دا د جهاد بحث چې سړی باید مطالعه کړي. دا جهاد چې دی عبادت او عبادت چې دی مقرون بالزمانات نه دی، په دې باندې زمان په یو چا باندې نه راسي. اوس داسې یو ځای دلته کفار دي، کفارو هلته د مسلمانانو اسیران د ځان سره ساتلي دي، اسیران بندیان، یا ځان سره مسلمانان مزدوران ساتلي دي، یا ځان سره مسلمانان اشپزان ساتلي دي. په دغه دوران کې که مسلمان په دغه ځای باندې حمله ونه کړي، یا استشهادي یا غیر استشهادي حمله، یعنی راکټ وروار نه کړي، مین وروار نه کړي، یو دغه ځای په اشتادودو باندې ونه ولي، نو دا دشمن ختمیږي نه. او هلته که یې ولي ورسره مسلمانان هم دي، نو دغه مسلمانان ګناهګاران دي په خپله، چې د کافر مزدور دی، د کافر اشپز دی، د کافر باډي ګارډ دی، د کافر په څنګ کې ناست دی، نو دا بیا دی ګناهګار دی. هغه مجاهد بیا ګناهګار نه دی. او دغه مجاهد چې استشهادي واسکټ یې اغوستی او د یو کافر په تعقب کې روان وي، که دیده او دانسته قصدن په بازار کې د عامو مسلمانانو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړه، دا خو ګناه ده او دا خو هېڅوک داسې نه کوي. او که چېرته داسې یو موضوع وه چې د هدف ته د رسېدو نه مخکې د دشمن لخوا وویشتلی سو او د هغه ویشتلو په نتیجه کې د انفجار وکړه، دې کې بیا دی ګناهګار ده که نه دی چې دا خو د ده اختیار نه دی، دا د په خپله دا کار نه دی کړی. هغه دشمن دی وپېژانده، د هغوی د حملې په اثر باندې غیر اختیاري انفجار سوی، نو دی هم شهید دی. او د ده د انفجار د وجې چې کوم مسلمانان دا وفات سوي دي هغه هم شهدا دي، هغه هم شهیدان دي، او سبا په ورځ د قیامت کې به اله العالمین په خپلو نیتونو باندې راپورته انشاءالله. ژوندی اوسئ شیخ صاحب معظم. که ستاسو اجازه وي لنډه دمه به واخلو. سمه. درنو کتونکو ورځو لنډې دمې ته وروسته د هغې نه بیا د خلاصون لار خپرونه بیا هم ستړي مه شئ. درنو کتونکو خلاصون لار خپرونه دوام لري. شیخ صاحب محترم بله پوښتنه یې ورور رالیږلې ده، وایي د یو چا څخه مې یو څه ځمکه واخیسته، هغه شخص اوس هم ژوندی دی، په ترکیه کې ژوند کوي، موږ هغه وخت خبر نه وو چې دا ځمکه د ده د زوی په نامه ده، البته په سند کې هم د ده نوم او هم د زوی نوم و، اما په دې باندې 15 کاله تیر شو، یعنی موږ 15 کاله ځمکه موږ سره وه، موږ تصرف کړی وه او موږ استفاده ترې کوله، 15 کاله موږ سره وه. وروسته له 15 کلونو نه کله چې حکومت تغییر کوي، اوس وایي دا زوی راغلی او ادعا کوي چې دا ځمکه زه بیرته اخلم. آیا دا ځمکه د دې هلک حق کیږي یا زموږ حق کیږي؟ د دوی د دې سوال نه دغسې معلومیږي چې هغه سند نه هم دا معلومیږي، قواله چې دوی ته یې ورکړې ده، نو طبعا دوی خپله وایي چې هم د پلار نوم دی پکې او هم د زوی نوم. نو دا ځمکه شریکه ده، او که یو شریک پورته سي او دغه مشترکه ځمکه په یو چا باندې خرڅه کړي، نو دا کومه چې د خپله حصه ده دا خو خرڅه سوه، دا د بل حصه د هغه تر اجازې پورې موقوفه ده. که چېرته د هغه اجازه وه نو بیا خو صحیح ده، او که تر څو د هغه اجازه نه وي
نو بیا پردی مال څوک خرڅولی نه شي، دی وکیل هم نه دی، اصیل هم نه دی، نو بنا هغه شریک کولی شي چې خپله حصه بیرته راوګرځوي او وایي چې زه نه خرڅوم. پلار ته ما اجازه هم نه وه کړې، وکیل کړی مې هم نه و، او دغه ځمکه زما او زما د پلار ترمنځ شریک. ژوندی اوسئ شیخ صاحب معظم. بل ورور پوښتنه را لېږلې، دغه پوښتنه یو څه اوږده ده شیخ صاحب معظم، زه به یې ولولم د دې متن نه ستاسو اجازه. وایي زه له احمد څخه ایراني بانکي تومن اخلم په ډالرو نقد، خو تومن خپل اکاونټ ته نه ترې جمع کوم، یعنې تومن نه لیږم خپل اکاونټ ته. څرنګه چې په حنفي فقه کې قاعده دا ده چې په بیه کې هر هغه شی چې د انتقال وړ وي یعنې منقول وي تر څو پورې چې اخیستونکی نوموړی جنس قبض نه کړي تر هغې پورې پر بل چا نشي خرڅولی. اوس دا تومن چې خپل اکاونټ ته مې نه دي جمع کړي بیرته یې پر احمد یا بل چا خرڅولی شم او که نه؟ دغه موضوع صحیح ده. هر هغه څه چې هغه انتقال قبلوي د شریعت حکم دا دی حتی یجري فی الساعان، تصریح راغلی حدیث کې چې دا به یو ځل سړی خپل ملکیت کې په خپل قبض کې راولي، بیا که په بل چاته خرڅوي که هبه کوي دا دی کولی شي. خو دا ضرور نه ده چې دی د هغه تومن خپل اکاونټ ته واړي. قبض دا د اکاونټ دا د قبض یو متعارف قسم دی، خو اکاونټ خو پخوا نه و، عصري شکل یې ده. نو مسله دا ده که دی هغه تومن چې ده ترېنه په ډالرو اخیستې دي او هغه ته یې دغه ډالر ورکړي دي یا یې د هغه اکاونټ ته ډالر لیږلي دي، اوس دغه تومن چې ده اخیستې دي که په فزیکي شکل هم ده واخیستل په بل چاته باندې خرڅوی شي. یعنې هغه په خلطه کې راوړه، په بکس کې ورته راوړل، ده ته یې تومن کېښودل، ویې سپارل، وایخیستل او ده په عوض کې هغه ته ډالر یا ده ته یا د هغه اکاونټ ته ور انتقال ډالر مې نقد وکړه خو تومن زما اکاونټ ته راغله. نو په دغه صورت کې نو اوس خو کار روان دی، قبض راغی. اگر که یو ځای کې قبض معاصر راغلی دی او بل ځای کې قبض فزیکي راغلی او که بیخي قبض نه و راغلی، یعنی مطلب دا هغه تومن لیدلی هم نه دي، خو هغه سړي وویل چې زما لس لکه تومن دی او ما په تا باندې خرڅ کړه او هغه تومن د اکاونټ ته هم هغه را نقل نه کړه، ده ته یې فزیکي هم په لاس کې ور نه کړل، نو بیا د هغو تومنو معامله دی کولی نشي. اوس خو تجارت ټول په هغه باندې ده شخص محترم، تاسو ته معلومه ده چې ټول په انټرنیټي سیستم باندې ده، په خو د ده خانې ته به دا شی راځي، د ده قبض ته به راځي، د ده اکاونټ ته خو راغلی دي، هغه د کور دی، هغه د قبض ځای دی، نو هغه ځای ته به یو ځل دا راسي. دا یو اکاونټ ته مې راغلی دي، اکاونټ ته مې راغلی دي. دا سوال داسې و چې اکاونټ ته نه دي راغلي؟ نه، اکاونټ ته مې تومن راغلی دي او ډالر ما په نقدو ورکړي دي، نو دا اکاونټ خو ما قبض کړي نه دي، یعنې په لاس باندې. دا اکاونټ د کور دی. او دا وایي چې دا اکاونټ نه زه کولی شم چې بیرته خلاص کړم. اکاونټ ته یې کولی شي او که اکاونټ ته نه وي راغلي د بیا نه شي کولی. ژوندی اوسئ. بل ورور په دری باندې پوښتنه را لېږلې شخص محترم، وایي با عضو خانواده خود در خانه خود میتونم جماعت کنم؟ دغه سړی چې وایي چې زه جماعت په کور کې کوم، په داسې حال کې چې ښځه مې راپسې ولاړه ده یا مې مور ولاړه ده یا مې لورګانې را سره ولاړې دي، کورنۍ فامیل را سره ولاړ دی، دا موضوع یا د فرایضو به یا به د نوافلو. که چېرته دی فرض مونځ په کور کې په جماعت باندې کوي او ښځه او لورګانې ځان پسې دروي، عادت مستمره دی دا نه جوړي، ځکه د جومات نه دی پاتې کېږي. د جماعت مونځ په جومات کې کول دا سنت مؤکد دی. که چېرته یو سړی یو پیر صاحب دی، زما په خیال دا پیر ځکه وایم چې تر ډېره حده پورې دا مشکل د موږ د معلوماتو مطابق پیرانو کې پیر صاحب حجره کې ناست دی، مریدان ترېنه راتاو دي، جومات کې اذان هم وسو جماعت هم وسو، پیر صاحب مریدانو ته وایي هله مخکې سې موږ به همدلته جمع وکړو، که دا یو ورځ وکړي دوه ورځې وکړي نو خیر دی، خو که دا د عادت مستمره دی ګناهګار دی، دی فاسق ګرځي په دې باندې، دی تارک د سنت مؤکد فی الجماعت ګرځي، دی باید د حجرې په ځای باندې په جومات کې مونځ په جماعت باندې وکړي، دا یو مسله. نو که چېرته دی د فرض مونځ احیانا وکړي څه مشکل پکې نشته، او طریقه به یې دغه وي چې دی به مخکې ورته ولاړ وي او شاته که زامن لري په کور کې نارینه دې ودرېږي، ورپسې به ماشومان درېږي په صف کې او ورپسې به په آخر کې زنانه ودرېږي، په دغه ترتیب به دی دا جماعت وکړي. او که چېرته نفل دی غواړي چې زه په کور کې وکم او په جماعت باندې وکم، احنافو په نسبت باندې نفل په تداعي سره مکروه دی. تداعي دا معنی چې اعلان ورته وکړي راځئ د صلات تسبیح مونږ دی موږ په جمع کوو، ډېر دی کې خلک دا چل کوي. او دویم دا دی چې د دریو نه تعداد زیات سي، درې کسان
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي کور ته ورځي، انس رضی الله عنه هغه واقعه ذکر کوي او بیا په هغه ځای کې د تبرک دپاره مونځ کوي او نو دی مخکې کېږي، هلته هغه دوه هلکان دي، هغه ځان پسې دروي او هغه کور کې یو بوډۍ ښځه ده هغه شاته دروي، نو بیا څه مشکل پکې نشته. نو که تعداد د 3 نه زیاتېږي او یا اعلان کېږي دا مکروه دی نوافلو ته، او که داسې نه و بیا څه مزایقه. دلته شیخ صاحب محترم زموږ ستاسو په هیواد کې افغانستان کې خو زنانه مسجد ته لاسرسی نه لري په اکثرو ځایونو کې. دلته د دې لپاره چې د دغه فرض د جماعت د مونځ ثواب زنانو ته ورسیږي، د دې په مقصد کې یو څوک په کور کې جماعت کوي شیخ صاحب محترم، نو د بل چا د ګټې دپاره خپل تاوان کول نو خپل هم جماعت کوي یعنی نو خو جماعت مؤکده هغه د نه پاتې شو. او که یو چا نه مسجد لري مثلا شیخ صاحب محترم ډېر دونه لري چې خپل هم ورته 15 وخته مونځ ته نشي رسېدلی، مثلا اکثرا په بهرنیو هیوادونو کې زموږ مسلمانان هیوادوال دي، هلته به یا په سیمه کې مسجد نه لري او یا به ترېنه ډېر لري مسجد به وي خو ډېر به لري، دی په کور کې د جماعت مونځ کوي. نو دا خو ضرورت سو، نو د ضرورت په وخت کې چې په علاقه کې جماعت نشته یا جماعت ډېر لرې دی یا که دی هلته ورځي او بیرته راځي ورته مشکلات پیښیږي، نو په دغو صورتونو کې بیا خو ضرورت د وجې که په کور کې کوي که په حجره کې کوي څه مشکل نشته. دا څو جزه و د دې سوال شیخ صاحب محترم. خیر اوسه. بله پوښتنه دا ده شیخ صاحب محترم وایي د مار نیول سحر ده یا هنر ده؟ نو دته سړی وایي د سپي نیول دا سحر دی که هنر ده، دا خو جرأت غواړي، زور غواړي. که یو سړی ښه جرأتمند وي نیولی شي، او که یو سړی جرأتمند وي نو دا کار بیا نشي کولی. او بعضې دمونه هم داسې سته چې د هغې د وجې دا مار باندې یو څوک دم واچي او هغه مار هغه خپله حمله پرېږدي، نو دا هم راتلی شي، څه مشکل نشته او دې ته څوک سحر نه وایي. ژوندی اوسې شیخ صاحب محترم. یو بل ورور پوښتنه رالیږلې ده چون وخت هم ختم ده، لنډ که ځواب شي شیخ صاحب محترم. وایي 3 ورونه یو پلار مو حیات دی او په دې کې دغه مشر ورور زموږ د 10 کاله مخکې زموږ نه جدا شوی، د پلار نه جدا شوی. مونږ لاړو ایران ته، هلته مو کار وکړ، پیسې مو پیدا کړې، ځمکه مو واخیسته. نو اوس دغه ورور زموږ مستحق کېږي په دې کې په دې میراث کې موږ سره که نه، یعنې د پلار نه ده، دا موږ د ځمکه اخیستې په خپل نوم باندې. او دغه چې دی وایي چې زموږ پلار ژوندی دی فی الحال او موږ 3 ورونه یو بیل سوی دی مخکې او دا موږ سره پلار هم موږ سره دی او موږ لاړو مزدوري مو وکړه او ځمکه مو واخیسته، اوس پلار وفات شو، نو هغه ورور په دغه ځمکه کې موږ سره حق لري او که نه لري. دغه صورت په دې صورت کې به موږ ورته ووایو که چېرته دوی دغه تجارت چې په ایران کې کړی که په سرمایه د پلار باندې کړی او بیا د همغې سرمایې د تزاید په نتیجه کې بیا دا ځمکه اخیستی، نو بیا دا ځمکه د دوی نه ده، دا د پلار ده. او چې کله پلار مړ سو نو ورثهو ترمنځ ټول تقسیمیږي. او که چېرته موضوع داسې وي چې د پلار سرمایه په دې کې نه وي او دوی په خپله تللي دي هلته او هلته یې مزدوري کړې ده، په خپلو لاسونو باندې دا پیسې ګټلې دي، اوس دغه پیسې راغلې او ځمکه یې ورباندې واخیسته، دوی به دغه پیسې پلار ته ورکړي یا به یې نه یې ورکړي. که واکدار پلار ګرځولی و پیسې دوی وګټلې پلار ته یې ورکړي او پلار په خپل مالکیت باندې دا ځمکه واخیسته، اوس بیا هم دا ځمکه د پلار ده. اوس چې پلار مړ سو دغه ټول ورونه ورکې شریک دي، او که چېرته دوی په خپله پیسو اخیستې وه پلار یې مالک هم نه ورباندې ګرځولی، د پلار سرمایه هم په دې کې نه ده مصرف سوې، ګټلې هم دوی دي، مصرف کړي هم دوی دي، حتی د پلار نفقه او خرچه او کسوه او جامه هغه هم دوی کړې ده، نو بیا دا دوی شخصي ځمکه ده، نورونه پکې حق لري. که چیرې دغه پیسې پلار ته ورکړي شیخ صاحب محترم او پلار یې د دوی په نوم باندې ځمکه اخیستي، یعنې قواله او دغه هغې اسناد یې د دوی په نوم باندې، خو پلار سره د ځمکه او د پلار ته تصرف لاندې د ځمکه اداره کیږي، نو بیا هم بیا د ورور حق یې پکې کیږي شیخ صاحب. نو بیا خو په دغه صورت کې پلار وکیل دی، اصیل نه دی، پلار په دې ځمکه کې هم شریک نه دی، په پیسو کې هم شریک نه دی، او پلار د یو مشر په حیث د وکیل دی د دې بچیانو، د هغوی په مشوره باندې دا ځمکه اخیستې، هغه د نومونه یې هم د دې بچیانو ورته لیکلي دي، په دې کې هم بیا که دی وفات سي څنګه چې دا د پلار ځمکه نه ده، په حیات کې هم د پلار نه وه نو پس د وفات هم د پلار نه ده، بل ورور بیا پکې حق نه لري. ژوندی اوسې شیخ صاحب محترم چې راغلی تشریف الله مو خدای مو حفاظت وکړي. تاسو درنو کتونکو نه هم ډېره مننه چې راسره وئ. زموږ ادرسونه ستاسو د ټلویزیون په سکرین باندې دي، نو کولی شئ چې پوښتنې راواستوئ. د راډیو خوږو اورېدونکو ته زه د واټساپ شمېره وایم چې 080 88 80 50
0787 88 80 50. شماره واتساپ ماست برای تمام شنونده‌های خوب رادیو افغانستان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.